بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو درنو اوریدونکو په ځانګړي توګه د خواله رسنیو درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. الله تعالی ته امید لرم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. درنو اوریدونکو لیدلوري خبرونه د قربان زه محمد عمر زواک یم. د تل په څیر موږ په دې خبرونه کې په فکری زمونو په فکری لارو چارو د غرب او د سیکولریزم د سوسیالیزم د دیموکراسي پیروانو پر شوم اهدافو باندې په اهدافو باندې په دې خبرونو کې بحث کوو چې دوی غواړي دغه اهداف په اسلامي ټولنو، هیوادونو، پوهنتونونو، مدرسو کې یا په ښوونځیو کې پلي کړي. په دې خبرونه کې موږ تیرې خبرونه کې یادونه کړې وه چې خبرونه کې مو موضوع روانه نشوه کولی چې پکې راوین غواړو. موضوع لویه وه. د تیرې خبرونې موضوع د باطل افکارو او نظریاتو پر وړاندې څه ډول باید مبارزه وکړو. چون موضوع لویه وه، په موضوع کې ځینې مهمې پوښتنې پاتې شولې. هڅه مو وکړله چې په دغه خبرونه کې د تیرې خبرونې سره ټکي پر ماډرنو لارو چارو باندې وغږیږو. د نن خبرونې موضوع مو د باطل افکارو او نظریاتو پر مختللې یا ماډرنې طریقې پر وړاندې مبارزه او پیژندلې دي. په دې خبرونه کې زه یوازې نه یم، ما سره دوه تنه درانه میلمانه، مفتي عبدالله زلمی صاحب، مولوي شمس الرحمن رحماني صاحب، تاسو دواړه ته ښه راغلاست. بخیر راغلی. مننه، کور ودان خوشحاله اوسئ. مفتي صاحب محترم، ډېره زیاته مننه. موږ تیرې خبرونه کې د باطل افکارو او نظریاتو پر وړاندې څه ډول باید مبارزه وکړو په دې مو تفصیلي خبرې اترې وکړلې، خو هغه خبرې اترې چې کله موږ کولې نو ابتدایي پرې وغږېدلو. موږ ویلي وو چې ټولنه په درېو برخو تقسیمیږي، یو لوستې ده، نیمه لوستې ده او بل هغه قشر ده چې نالوستی دی. موږ هغه لارې چارې د نالوستو دپاره روښانه کړلې. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د ماډرنو طریقو باندې وغږیږو. لومړۍ پوښتنه سیکولریزم، سوسیالیزم او دیموکراسي په اصل کې څه ډول نظریات دي او د اسلامي فکر سره یې اساسي توپیرونه کوم دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها، او كما قال صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. جناب زواک صاحب، تاسو ته د حریت رادیو ټولو قدرمنو عزتمنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ، روغ او صحت او عافیت په جامو کې یاست. وعلیکم السلام ورحمت الله. لکه څرنګه چې تاسو خبره وکړله، چون دا یو وسیع موضوع ده او وسیع موضوع باندې کوشش وشي چې خبرې وسي ډېرې. الله تعالی دې ماته او موږ تاسو ټول ته توفیق راکړي چې حق ته دې موضوع ادا سي. سیکولریزم یا دیموکراسي، سوسیالیزم دا د هغو معاصرو فلسفو نومان دي چې د تاریخ په لحاظ باندې دا ډېره مخینه لري. پوهان حضرت فرمایي چې کله د 19مې پیړۍ څخه مخکې دنیا کې خصوصا په اروپا کې یو حالت چې هغه حالت کې عیسایانو ډېر پرمختګ درلودی او دا د دې ټول دنیوي او فکری کارونه د ټول تر کلیساو پرې معطل او تړلي وو. حکومتونه په یو اصطلاح باندې خلکو په کلیساو پرې تړلي وو. د کلیساو پاپان او د هغې راهبانو مشران د حکومت هغه اصلي نمایندګانو. خو متاسفانه په هغه زمانه کې حالت داسې و چې د بشریت لپاره دا خلک ډېر ستر خطر و. مثلا دوی داسې حکمونه او داسې فرمانونه صادرول خلکو ته د ځان څخه او بیا خلکو ته مذهبي حکمونه او فرامین ښکاره کوله چې بس دا د دین او د دې په اصلاح د دې د مذهب کار دی. نو چا چې به د دې په علاقو د دې په ټولنه کې د دې د طبیعت خلاف اواز پورته کوي، چا چې به خپل حقوق غوښتنه کول، چا چې به د بشریت حفاظت غوښتنه کول، هغه خلکو ته د کلیساو څخه او د خپلو مذهبي ځایونو څخه د دې خلاف فتوا ورکوله چې بس د دې خلکو وژل جایز. تر دې اندازې پورې تاریخي روایتونه فرمایي چې د خلکو ژوندي سوځول ثبوتونه په دې کې شته. بالاخره څه خلک راولاړ شول، دغه حالت څخه په تنګ باندې راغلم. نو داسې مفکورې جوړې کړلې چې د هغه مفکورو په بنیاد باندې خلک د دغه حالات څخه چې د کلیسا پرې تړلي حالات دي، د بل پرې تړلي حالات دي، دغه خلاف یو اساس اکشش شو چې دغه اساس کلی نوم نن سبا تر دنیا پرې پاتې دی. اگر چې هغه رنګ اوس کم پکې کې پاتې دي، تر عنوان لاندې ډېر خلکو خپل کارونه وکړله چې د دې نوم دیموکراسي اکشش شو. علما حضرت فرمایي چې دا یو لاتینی کلمه ده چې په خلکو په اصطلاح باندې دې ته ټولواکي په پښتو کې ورته وایي، یا ولسواکي ورته وایي. د ولسواکي تر عنوان لاندې خلک داسې راپورته کړله چې دا خلک باید د دغه مذهبي تعلق څخه لرې پاتې شي. بناء د دیموکراسي شروع دغه زمانې څخه راځي چې د 18مې پیړۍ څخه د دې شروع وسوله. د دې تر شا چې کوم خلک ولاړو چې دغه څخه عنوان بیا سیکولریزم راپورته شو. سیکولریزم
داسې یو فلسفه راپورته سوله چې په پښتو کې دنیوي معنا موږ کولی سو. سیکولریزم معنا دنیوي تعلقات، دنیوي کارونه، یعنی د دنیوي مصلحتونو په پام کې نیول د دې لپاره تر ټولو شان اهم دي. د دې لپاره دنیوي مصالح دا مهم دي. د مذهب سره، د دین سره، د وحي سره دې شان خلکو تعلق نشته. یعنی د دې د دغه خلکو افکار، د دې معاملې، د دې سیاستونه باید د دین سره هیڅ تعلق ونه لري. ځکه د دې په ګمان باندې کوم مقصودو د لپاره چې د فلسفه جوړول، سیکولریزم فلسفه جوړول، کچېری په یو معاشره کې د دین تعلق وي، کچېری په یو معاشره کې خلک شریعت ته ګوري، دین ته ګوري، اساسات ته ګوري، نو بیا خو د دې کارونه مختنزي. نو دوی به ویل چې د دنیوي مصلحتونو لپاره، دنیوي مصلحتونه د شپار عنوان باندې اخیستل کېده، وطن د آبادی په نامه باندې اخیستل کېده، ازادي په نامه باندې اخیستل کېده، بشر د حقوق په نامه باندې اخیستل. په دغو اساساتو کې د مفکورو ته قطعا د شریعت ته هیڅ متحد نه دي. دوی به ویل چې دین سیاست دا باید سره جدا وي، لري وي باید سره. یعنې داسې به دوی نه ویل چې دنیوي مصلحتونه دي دا د شریعت تابع شي، داسې اجازه ده نه. که دوی بول چې دا دوه شیان باید سره جدا شي، دین د دیندار خلکو مشکل نه لري، خپل څوک لمونځ کوي، څوک د عبادت الله تعالی ته کوي، هر څوک چې کوم عبادت کوي، خو سیاست، حکومت، پیشرفت د په اصطلاح باندې دا شیان باید د دین سره تعلق ونه لري، دا باید د دین څخه لرې وساتل شي. دغه مفکورې لپاره د خلکو کوشش وکړي. د دې بانی والټر په نامه باندې یو کس و چې د ډېر مدې لپاره مهنت وکړي، کوشش وکړي، بل اخره خلک یې آماده کړل د دې پرې چې دغه مفکورې اروپا کې رشد ونمو وکړل، د خلکو ځان دغه څخه راجلا کړي. لہذا دغه مفکورې بل اخره دنیا کې آهسته آهسته پرمختګ وکړي، چې د دې تر شا چې کوم خلک ولاړ و، یهودیان چې فکر لحاظ باندې پیاوړي خلک و، هغه زمانه کې مالی لحاظ باندې پیاوړي خلک و، او هغه زمانه کې خلک د کلیسا څخه تنګ راغلي. او چې مهمه پوښتنه دا ده دغه وخت کې چې کلیسا نو موږ تاسې اورو چې هغه یو مذهب هغه وخت کې واقع ده د وطن د خلکو دپاره، نو دا خلک ولې د دې شي څخه تنګ راغلل؟ علما حضرت فرمایي چې د عیسایت په دین کې یا د کلیسا په اصطلاح کې هلته د دوی په دې شرعي قانون کې حکومتي قوانین نه و، یعنی دې قوانین نه درلودل. که موږ تاسو شریعت کې مثلا د جهاد مسایل قرآن عظیم شان کې لرو، حکومتداري د لرو، اتفاق او اتحاد د لرو، د باسازي د لرو. قرآن کریم دا داسې یو جامع کلام دی چې تر قیامت پورې د خلکو د ټولو هر اړخ لپاره کافي او شافي. چې هغوی په خپل کتابو کې دا شان نه درلودله، نو هغوی خلک ته راولاړ سول، خپل خواهشات خلکو ته د قانون په توګه باندې پیش. نو څنګه مفتي محترم په دومره لوی قرآن کې چار سره غلي وي، ولې یو کتله مسلمانانو په نه باور کړي، ولې وی کتله مسلمانانو سوسیالیزم، دیموکراسي، دغه انارشي په ځان منلې و؟ تاسو علتونه څه بولئ؟ جناب زواک صاحب، چې مخکې خبره پر دې باندې رااله چې فلسفه د دې افکارو د کوم د غټ بحث دی لپاره متخصصین کسان څخه مې چې ډېر مختصرا لږ بحث د دې څخه راوخسي. دغه زمانې څخه تر نن زمانې پورې کوششونه دا شروع چې ټول دنیا کې د دې فلسفه مخ ته ولاړ شي. دې کوشش وکړي چې خلک د دین څخه جدا کړي. دا بیا وروسته باس کې باندې راسو چې د دې فائدې څه دي د دې لپاره، د غیر مسلمانانو لپاره او د مسلمان لپاره اضرار څه دي، چې ولې دا مفکوره په اسلام کې ځای نه لري. دې لپاره وروسته راسو. ستا د پوښتنې جواب کې چې ولې مسلمانان باوجود د دې چې وحی کامل دی، قرآن کامل دی، شریعت ستا زموږ او ستاسو دین شریعت دا په هر ځای کې د خلکو لپاره جامع او کافي او شافي دی، نو بیا خلک ولې د خصوصا مسلمانانو یوه ډله سوسیالیزم کې او دیموکراسي د نامه باندې دا بېدینۍ طرف ته واوښتل؟ د دې دلیل دا دی کوم مسلمانان چې متاسفانه په دین باندې نه خبرې، یو زمانه ما مخکې خپرونې کې عرض وکړي چې زموږ متاسفانه یو زمانه داسې وه نصابونه داسې جوړ، که چیرې د مکتب یو شاګرد مکتب ته تللی، معاصر زده کړو ته تللی، هلته دومره خلاوې موجودې وې چې هغه په دین څخه پوهېدلو څخه مخکې به هغه دغه شان ته واوښتې. تر نن زمانې پورې به هغې په خپل دین باندې پوه نه و چې زما دین څه شی دی. خلکو ته دا دین د قرآن داسې معرفي شوی چې بس دا د پسپاتو خلکو، دا د تنګ نظرو خلکو، دا د تاریک نظرو خلکو تګلاره ده، او قرآن کې دا هدایت نشته. موږ باید په سیاسي ډګر کې، په علمي ډګر کې دا باید د خارجیانو تقلید وکړو. او خلک فرمایي چې دغو خلکو چې دا دومره پرمختګ وکړي، دوی هم د مسلمانانو علوم غلا کړل، یعنی د هغې په مدارسو کې، د هغې په پوهنتونونو کې د مسلمانانو کتابو څخه استفاده وکړل، بیا مخ ته ولاړه. کنې وخت دا اوس چې اروپا څومره مشهوره ده، خلک خپل کورونه، خپل جایدادونه خرڅوي د اروپا د ژوند لپاره، د هغې د ترقۍ لپاره ځي. یو وخت هغې دومره ترقي یافته نه و، د هغې دغه شان د مسلمانانو څخه زده کړې وکړي او پرمختګ یې وکړي، ولاړ بالفرض. نو لحاظه یو خو مسلمانان په دغه شي باندې خبر نه و.
مسلمانان شاګردان چې کله متعلمین به ولاړه احساس د هغې په فکرونو باندې کار کوي چې څه ناڅه به د څه شان وه هغې د پرمختګ نه ورکول یو دا وجه دوم مادیات او مالیې داسې شان دي چې انسان دغه ته کله کله که جوړي چې هوښیار سړی هغه دغسې د کم عقلۍ او بې عقلۍ کار وکړي د مادیات په نظر نیولو کې هغه یو غیر شدي کار مفتي محترم ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ بیرته راګرځم انشاءالله رحماني صاحب دغه نظریات چې مفتي صاحب تفصیلي یادونه وکړله څنګه او د کومو لارو اسلامي ټولنو ته داخل شول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله مولانا العظيم جناب زواک صاحب اول تاسو ته بیا د حریت رادیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم علیکم السلام جناب زواک صاحب کله چې صلیبیانو په 493 کال کې پر بیت المقدس باندې حمله وکوله یرغل ور باندې وکاو او هلته تقریبا 80,000 مسلمانان ذبح کړل حلال کړل او تر 100,000 نور چې دا شهیدان کړل نو هلته د یو لوی رسوایی سره د یو لوی ناکامۍ سره دوی مخامخ شو او دا د چې بیرته شکست خور بیرته لاړ خپل ځایونو ته لاړل چې کله لاړل نو دلته بیا هم دغه يهود او نصارا په قرار کې نه ناستل په آرامه کې نه ناستل بیا یې څه وکول بیا یو بل جنگ دوی شروع کړ هغه جنگ چې شی د خلکو په افکارو باندې جنگ شروع کړ د خلکو په فکرونو فکري جنگ شروع کړ مخکې فزیکي وه دا ځلې فکري جګړه دا کړه فکري جنگ فکري جنگ د ځوانانو د خلکو په مابین کې فکري جنگ شروع کړ هغه فکري جنگ چې شی جناب زواک صاحب چې خلکو ته دغه د اسلام مبارک دین ډیر داسې یو دین معرفي کوو چې دا ډیر کمزوري دین دا ډیر ضعیفه دین ده کرا دغه د خلکو دغه افکار بدل کړل چونکه دغه ځوان کې د انفعال ماده ډیره وي یعنی ډیر زر دغه خبر اخلي نو د ځوانانو دغه فکر بدل کړ د ټول حتی د ټول اسلامي مملکت هغه فکرونه بدل کړل چې کله بدل کړل جناب زواک صاحب همدغه د چې دوی په 19 او 20 پیړۍ کې بیا حمله وکوله چې کله پوه شول چې مسلمانان ذات نور ضعیفه دي مسلمانان توري په ځمکه باندې کېښودلې مسلمانان له نور ضعیفه شو مسلمانان داسې شو چې هغوی خواهشاتو ته مخه وکوله مسلمانان مادیاتو ته مخه وکوله هر څه ته مخه وکوله نور ذاتي مسلمان هغه مسلمان نه و پاتې چې په هغه مخکې کانونو کې دوی ډېره کلکه مقابله وکوله همدا ده چې د دې شومې وظیفې لپاره اتاتورک مقرر کړ اتاتورک چې کله مقرر کړ دغه شومه وظیفه د مخکې بوتلله دغه فکر د په دې ځوانانو کې خپور کړ په دې خلکو کې دغه فکرونه د خپاره کړه داسې همدا ده چې په 19 او 20 پیړۍ کې څه وکول بیا په دې مسلمانانو باندې یو یرغل وکړ چې کله یرغل وکړ تقریبا په دې کې ډېر هیوادونه دوی د خپل د لاس او د سلطې لاندې راوستل بغیر له دې نه چې دغه مسلمانانو په دغه هیوادونو باندې دوی یرغل وکړ د لاس لاندې راوړل دغه ټولې چې کومې منابع وي هغه کومې زیرمې چې وي دا یې څه وکول د دوی لاس ته راوړل د یرغلګرو د اشغالګرو لاس ته راوړل د دې سره سره یې څه وکول بیا هم په قراره کې نه ناستل بیا یې څه وکول بیا هم په مسلمانانو کې ډېر بد افکار په دې خلکو کې رواج کړل په دې مسلمانانو کې مسلمانانو ته خپل دغه دین ډیر کمزوري معرفي کوو چې ګوري دا ستاسو دین ډیر کمزوري ده حتی تر دې پورې چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې چې کوم قرآن نازلیږي دا قرآن چې شعر دا رسول الله مبارک د خپل ځان جوړ کړی ده بیا څه وکول الته دغه نصابونه بدل کړل الته څه وکول خپل دغه افکار او خپل دغه چې کوم نصابونه هغه په دې کې ځای کړل نو همدا د چې کله مسلمانان کمزوري شو په فکري لحاظ باندې په مسلمانانو باندې حمله وکړه چې کله حمله وکړه دغه ټول اسلامي مملکتونه د خپل سلطې لاندې راوستل چې من جمله د هغې مملکتونو نه چې ده تقریبا جزایر ده لبنان ده هند ده عراق ده فلسطین ده اردن ده تونس ده مراکش ده سوریه ده دغه ټول د فرانسې او د انګلستان او د ایتالیا د سلطې لاندې راغلل تسلط لاندې چې کله راغلل افکارو متاثره شول د دې افکارو نه متاثره شو مسلمانان توري په ځمکه باندې کېښودلې خواهش پرسته شو نو همدا ده چې کله دا یهود او نصارا پوه شو چې یاره دلته نور مسلمان هغه مسلمان نه ده پاتې راځه اوس پې باندې په دې قسم کار ترې نه واخله نو همدا ده چې الله تبارک وتعالی لکه څنګه چې خدای په قرآن کریم کې فرمایي چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هیڅ کله یهود او نصارا په ارامه نه کینی تر دې چې تاسو مسلمانان د دوی دغه دین تابع نشي چې تر څو تاسو خپل یهودیت او نصرانیت ونه منئ دا په قرار نه کینی
اوس هم په قراره ناست نه دي یهود او نصارا په هرې طریقې سره چې د مسلمانانو دغه افکار چې د خپل طرف ته اړوي، خپل ځان طرف ته اړوي، غلط فکرونه ته چې دوی څه ورکوي، دوی ځای ورکوي. نو همدا ده چې دوی څه وکول، د خلکو په دې عقیده باندې دوی کار وکړو، د خلکو په دې فکر باندې دوی کار وکړو چې تر ننه پورې مسلمانان ځان ته صحیح د اسلامي ممالک ځان ته وایي، اسلامي هغه ځان ته وایي، خو اما هغه د غلامۍ هغه توقع اوس هم په غاړه کې ده. اوس هم چې دغه کفار څه ورته وایي، دوی ورته آمنا و سلمنا ورته وایي چې بس ستا خبره موږ ته قابل قبول ده. نو دغه فکر د هغه وخت نه را شروع شو جناب ځواک صاحب چې کله یهودو او نصاراو څه وکول، په ځوانانو کې فکري کار پکې دی شروع. سلامت سي مفتي صاحب محترم، هغه کسان ډلې چې دغه نظریات اسلامي ټولنو ته راوړي دي تر ډیره له کومو قشرونو سره تړاو لري. دا خلک لا دین وو، دا خلک له دین نه خبر نه وو، که دغه خلک بهرنیو هیوادونو کې روزل شوي وو، بیا اسلامي هیوادونو ته د یو ماډل، یو نمونې، د یو ولسمشر، د یو د پارلمان وکیل، د یو استاد، د یو ښوونکي، د یو مدرس په صفت لیږل شوي وو، تر څو هغه فکر، هغه نظریه، هغه ایډیا، هغه هدف چې د غرب له طرف نه ورکړل شوی په اسلامي هیوادونو کې پلی کېده، کوم قشرونه وو؟ متاسفانه که زه ووایم جناب ځواک صاحب چې موږ ته د ډېر وخت څخه داسې پاتې شوي، خصوصا د اسلامي ټولنې یو طرف ته د خلکو ضرورت تعلیمونو ته وو، چې دنیا ډېر ژر ترقي وکړله، نو هر څوک په دې باندې خوشحاله وو چې د هغه اولادونه تعلیم یافته سي، درس ووایي، په لوړ سطح باندې فارغ سي، چې نو وطن ته خدمت وکړي، خپل ځان په راحت کې. د دغه مقصدو دپاره خلکو کوښښونه وکړه، خپل اولادونه یې چمتو کړل، هغه ذهین او هغه تیز فکرونه واستول، جامعې ته وړاندې کړل. خو متاسفانه چې دلته خلاوې موجودې وې، د لوړو زده کړو، خصوصا څوک چې تخصص کوي، څوک چې په اصطلاح باندې لوی موقف ته رسیږي، دغه شان په افغانستان کې خصوصا نه موجود. نو بیا خارجیانو دغه دپاره زمینه سازي په هغه تاریخ کې کوله چې دغسې خلک د پوهنتون تر عنوان لاندې په بل عنوان لاندې خارج ته واستوي. حتی نه تنها چې دغه تعلیم یافته قشر هغه په دغه ساحه کې بیولي، بلکې د روس او شوروي د اشغال په وخت کې دا کوم کسانو چې بل ته بې سرپرسته سوله، د دوی مشران به د دوی سره په همکارۍ کې وژل کېدله، د هغې یتیمان بیا په دې نامه باندې چې موږ هغې ته دعوت ورکوو، هلته یې بیایو، داسې کسان یې بیوله، داسې ماشومان یې بیوله چې هغې بې سرپرسته او څوک یې نه معلومېدی، د غلا په شکل باندې بیوله. دا هلته وروزل سوله، دا خلک وکتل سوله. بیا هغه کسان چې د هغې په خدمت کې مخلصین هغې ته وختله، خود یې په یو جامعه کې وړاندې کړل، هم د ملک د لوی سطحې، هم د متوسطې، هم د کښته سطحې دپاره د خلک بیرته مملکتو ته واستول. نه تنها چې افغانستان ته راله، بلکې دغه مولوي صاحب چې مخکې کوم نومونه یاد خلیجي هیوادونو ته یې واستول، په نورو ځای کې چې اسلامي هیوادونه متاسفانه هغې اوس په هغه صحیح صورت کې نه دي پاتې. په دغو ټولو ځایو کې خلکو وګمارله. بیرون خلکو دا ګمان کوي چې دغه زموږ مشر چې دی په اصطلاح یا د ولس مشر په سطح باندې یا د والي په سطح باندې په بل باندې دا خو هغه سړی دی چې هغه د دنیا په سطح باندې د یو ښه فکر لري، د دنیا په سطح باندې د ښه تعلیم حاصل کړی دی، د یو ښه ډیګري، د یو ښه موقف خاوند دی. دا دی چې کومه خبره موږ ته کوي دا به نو رښتیا وي، خلکو باندې اعتماد وکړي. خلکو ته داسې معلومېدلی چې دغه زموږ هغه ورک سړی دغه دی چې په دې باندې دنیا جوړېږي، په دې باندې افغانستان په اصطلاح په دې مملکت جوړ، په دې اقتصاد جوړېږي. خو خلک خبر نه و چې دا تر لباس لاندې، تر میز تر شا، تر چوکۍ تر شا د کومو اهدافو دپاره کار کوي، د کومو مقصدونو دپاره د خلک کار کوي. نو دا په هر قشر کې، په هر لباس کې د خلک هغې راواستول. تاریخ څخه موږ تاسې اورېدلي مشرانو څخه حتی د فقیرانو په شکل کې خلک دلته کارونه کړي دي، چې مثلا په ظاهر به دی یو ملنګ ښکاره کېدلی، یو بزرګ به ښکاره کېدل، د خلکو پورې عقیده د په حقیقت دی چې کله ثابت شو دی به د بل چا دپاره راغلی، د بل چا هدف دپاره شوم هدف دپاره مخته د استاد په صفت باندې کارونه وسوله. تر اوسه پرې متاسفانه ځواک صاحب کله کله چې موږ د یو چا څخه اورو چې د سیکولریزم د بېدیني عقیده چې ده، دا اوسه پرې خلک دا فکر کوي د بېدیني عقیده دا وه چې هغې یو نظر دا درلودی، وایي هر څوک که فکر بیا هم ساتي، دیني فکر، پر هغه باندې محدودیت نشته، هر سړی آزاد په فکر کې، که څوک اسلام کوي، که څوک عیسایت کوي، که یهودیت کوي، که څوک بتپرستي کوي، که څه کوي، وایي دا د خپل شخصي فکر دی. تر اوسه پورې متاسفانه داسې فکرونه شته چې خلک د اسلام او د اسلام مخالف چې کوم منسوخ ادیان دي، هغه باطل ادیان دي، د هغې تفریق هم اوس نه کوي. دا چا ورته ویل؟ دغه کسان ورته ویل چې آزاد خیاله خلک و، آزاد فکر خلک و، چې صحیح دی د سیکولریزم یا دیموکراسي تر عنوان لاندې محدودیت نشته. خو محدودیت په دې معنی یوازې به هم داسې نه کوي چې څوک د اسلام فکر ساتي، یوازې به د اسلام زینت یو سړی آزاد په دې کې چې رقم خپل طریقه د ژوند برابري کولی شي چې دی د بتپرست عقیده په ذهن کې وساتي.
متاسفانه زموږ په هر قشر کې داسې وسوله دا خلکو صحیح دي د لوړ سطح خلکو سره ملاقاتونه درلودل اما د استادانو کې په پانتونو کې په تعلیمي مؤسساتو کې داسې خلکو چې د خلکو ذهنونه مخشوش کړل خلکو ته دغه سیکولریزم او د بيدینی پیچکاری ورلګولې په هر قشر کې خلک راغلي دي هم د عالم په لباس کې شاید راغلي هم د بزرګ په لباس کې راغلي هم د بل بعضی رسواس ولا بعضی ته الله پاک تر اوسه پرې رسوایی نه دور کړي چې دا په بل وخت الله پاک د خلک رسوا کړي. محترم سلامت رحماني صاحب د دغه افکارو پلویان ځانونه څه ډول معرفي کوي او د خلکو د قناعت لپاره کومې لارې چارې کاروي دا خلک؟ جناب زواک صاحب د سیکولریزم یا سوسیالیزم یا دیموکراسي او نورو سیاسي فکری عقیدوي نظریاتو خوندان ځانونه عموما د اصلاح پرمختګ ازادي عدالت یا پیشرفته یا مدرن داسې خلک معرفي کوي. نو دوی څه وایي د دې کار عموما د اسلامي فکر له منځه وړل دي او غربي افکارو ته لاره هوارول دي. صلیبیان چې دي دا تعصبات دا ډیر ته لمن وهي همدا رقم تسلیس مفکوره په خلکو کې رواجوي لکه څنګه چې قرآن کریم کې آیاتونه راځي چې الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي چې د يهودو او نصارا څه وایي چې 3 خدایان دي دغه ته دوی ډیره سخته لاره هواري پوه شئ. نو د دې خلکو فکر همداسې جوړوي چې خدایان داسې نه ده چې صرف یو خدای ده نه خدایان ډیر دي. همدا رقم بل دا ده چې غربي افکارو ته لاره هوارول دي چې کوم غربي فکرونه دي چې یا مثال دیموکراسي ده یا نور داسې فکرونه دي چې هغه باطل فکرونه دي دوی ورته لاره هواروي. همدا رقم د خپل تحریف شوی دین هغه خودنه خلکو ته کوي لکه چې مثال اوس په تورات کې یا په انجیل کې یا په نور کې چې څومره خلکو لاسوهنې کړي دا دین د خپل ځان تابع ګرځولې ده یا دغه تورات چې سره مخه شوی هغه لیکلی ده یا د انجیل شریف چې سره مخه شوی هغه لیکلی ده. دوی څه کوي دوی په دغه طریقه باندې څه کوي خلکو ته د لاره هواري او خلکو ته ځانونه ډېر ښه خلک معرفي کوي چې موږ ډېر ښه خلک یو مبلغین یو او موږ دا ده چې پاپان یو موږ او اکثره خلک په دې باندې باور هم کوي چې واقعا هم دا ښه خلک دي خو اما نه دوی څه کوي دوی په خلکو کې خپل هغه د تسلیس عقیده پکې ده چې دا پکې نشروي همدا رقم خپل هغه تحریف شوی دین دی باطل او منسوخ شوی دین هغه عقیده په خلکو کې خپروي. بالاخره د اسلام مقدس دین او چې داسې دین داسې قرآن کریم داسې پیغمبر چې الله تبارک وتعالی آخري پیغمبر را لېږلی ده په دې سره الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو سلسله ختمه کړې په دې دین سره په دې قرآن سره الله تبارک وتعالی مخکې ټول ادیان منسوخ کړي دي له منځه وړي دي. دوی څه کوي دوی دغه د اسلام دین خلکو ته ډېر بد معرفي کوي او د خپل دغه دین څه کوي د خپل دغه دین خلکو ته ډېر ښه معرفي کوي. دا دین چې دا داسې یو دین ده چې دا پر حقه ده او هغه چې کوم اسلام مقدس دین هغه ناحقه ده. همدا رقم بالاخره د رسول الله مبارک په رسالت کې چې دا خلکو ته شک پیدا کوي چې ما مخکې قصه درته وکوله چې حتی هغه د خپل مرقد مبارک نه راویسته والته نعوذ بالله سپی اچو نو دوی څه کوي دوی اوس هم لګیا دي د رسول الله مبارک په حتی تاسو ولیدل چې د رسول الله مبارک هغه عکس ګوره نشر په خلکو کې ګوره ډېر خپور کې ګوره چې دا چې شر دا د مسلمانانو پیغمبر ده. همدا رقم په سپي باندې ګوره کلمه ولیکله څه وشول زمونږ هر وخت دوی څه کوي زمونږ دغه دین سپکاوی د همدا دوی کوي. او بل دا ده چې دا ادعا کول چې مسلمانان په اولو وختونو کې چې شول لزان خپل چې شي کړي دین لزان جوړ کړی ده یا رسول الله مبارک دغه احادیث چې کوم احادیث وای د لزان جوړ کړی دي یا قران کریم چې د طرفه د الله نه په پیغمبر د مبارک باندې نه د نازل شوی. نو دوی څه کوي دوی په دغه طریقه باندې دغه افکار په خلکو کې رواجوي. بل خبر دا د جناب زواک صاحب چې دوی کوشش دا کوي چې دغه عربي ژبه لکه څنګه چې رسول الله مبارک فرمایي چې زم عربي ما قران هم عربي ده او د اهل جنت ژبه چې ده هم عربي ده پوه شوې که نه او چې کله مسلمانان جنت ته ننوځي ټولو به عربي زده وي. نو دوی اوس څه کوي دوی وایي چې د عربي زموږ په کلتور کې نشته ده. دوی څه کوي د اوس انګلیسي یا نورې ژبې صحیح ده موږ د انګلیسي سره مخالفت نه لرو زده دي کې دا یو کسب د سړی دی زده کې خو اما نه داسې چې هغه د څه وکړي هلته زموږ چې قرآن کریم په عربي باندې ده زموږ پیغمبر په عربي باندې ده د هغې په مقابل کې دی څه وکړي چې زموږ دغه ژبه چې د عربي نه ده زموږ د ژبه انګلیسي ده. اوس په دې خلکو کې د انګلیسي ډېره سخته دی رواج کوي په دې خلکو کې دا فکر پیدا کوي چې انګلیسي زموږ اصلي ژبه ده. نو په دې وجه باندې هغه خلک چې اوس ځان داسې معرفي کوي چې موږ اصلاح د ټولنې اصلاح لپاره اصل کې دوی د ټولنې اصلاح لپاره نه دي. په نفت العرب کې یو مقوله ده هلته وایي چې ذئب فی ذی شاتن لیوه د دې میږې په پوستکي کې دوی اوس دغسې یو کار راغیستی ده ځان ډېر ښه معرفي کوي ځان ډېر ښه شخصیت معرفي کوي خو اما په باطن کې دوی څه کوي باطن کې باطل افکار باطل عقیدې باطل کلتور زموږ د مسلمانانو په بابن کې دی
ډېره واجب بله رحماني صاحب محترم ډېره زیاته مننه. بیخي دا ډېر ژوره خبره وه چې رښتیا په دې وروستیو کې تقریبا په 100 کالو کې یوازې په افغانستان کې انګلیسي هغه ژبه وه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته د افغانستان ولسوالیو ته ورسېدله. مونږ خپله چې کومه مقدسه ژبه چې قرآن عظیم شان په همدې نازل شوی عربي ده، تر ډېره پورې د ځوانانو سره دا فکر دا انګېزه نه وه چې دغه ژبه دې زده کړي. مونږ ته کفارو دغه پیشکاري کړې وه چې دغه ژبه ډېره سخته ده، په دې کې لهجې ډېرې زیاتې دي. دا یو مقوله ده وایي کومه ژبه کې چې لهجې ډېرې زیاتې وي هغه ژبه غني ده. هغه ژبه ځکه چې ځان کې لهجې خاښونه ولري دې ژبې ته موږ غني ویلی شو. بیا هم ډېره زیاته مننه. مفتي محترم، په افغانستان او سیمه کې د دغو افکارو د ترویج او تاریخي مرحلې کومې وې؟ تاسو په نظر د سوسیالیزم، سیکولریزم، دیموکراسي یا د دغه ترڅنګ نور ازمونه، مذهبونه یا لارې طریقې چې وې، تاریخي پړاوونه په افغانستان کې کوم یادولی شو؟ جناب ځواک صاحب، کله چې موږ دغه نومان اورو نو تر ډېره پورې مو د دغو نومانو په مقابل کې اخلاقي صورتونه ذهن ته راځي. مثلا سیکولر دا مطلب چې یو سړی نیم لباس اغوندي نیم نه اغوندي. یو سیکولر دا مطلب چې سر چې څنګه جوړي، ښځه چې څنګه راوځي بیرون. یوازې سیکولریزم یا دغه نور دیموکراسي تر عنوان تر دغو شیانو لاندې یوازې دغه اهداف نه دي. د هغې مهم اهداف دا و چې حکومتونه یو ځای جوړول، نو حکومتونو په شکل کې خپل کار کول. ځکه انفرادي کارونه داسې دي، انسان یو ورځ یو ورځ نه، یو ورځ په یو حالت کې، یو ورځ په بل حالت کې. انسان کې دا تحول ډېر ژر راځي. دا قلب ته د انسان چې په فارسي کې عربي کې ورته قلب وایي، په دې خاطر باندې چې هغه کله یو حالت باندې کله یو باندې راوړي سره. د دې هغه بنیادي کارونه چې خصوصا افغانستان او سیمه کې دا د حکومتونو په شکل کې ښه راڅرګند سوله، یعنی ښه واضح سوله په اصطلاح باندې چې په دې کې شک نه سو پاته. مثلا کله چې د انګریز استعمار دلته و، د انګریز استعمار په شکل کې انګریزانو خپله خواري دلته کړې وه. بیا چې کله انګریز ووتی، هغې خپل ځایناستې داسې کسان پرېښول چې د انګریز فلسفې مخ ته یوړې. مثلا شریعت او دین کې دغسې حکومتولي چې مثلا د ډیموکراسي تر عنوان لاندې چې هغه که په هر نامه باندې، ولسواکۍ په نامه باندې، په بل نامه باندې، اسلام کې د دغو شیانو ازادۍ ترمنځ اسلام کې د دې شیانو اصلا ګنجایش نشته. نو دوی څه وکړه، داسې حکومتونو یو ماډل یې دلته کښېښوی لکه خپل د غرب حکومت. مثلا د پارلمان یو شکل یې جوړ کړي. په پارلمان کې خصوصا هغه زمانه کې داسې خلک ډېر کم و چې هغې د وطن ته، هغې د خپل دین ته، هغې د خپل مذهب ته وفاداره خلک و. ژمنو داسې کسان لږ وه، بلکې داسې کسان یې معرفي کوله چې هغې آزاد خیاله خلک وایي، هغې راتللی په دغه نامه باندې چې بیا دوی کوم قانون عملي کولی، کوم قانون ته اجازه ورکولی، بلکل کېدله. د حکومتونو په شکل کې دغه کارونه چې راله، خصوصا دغه څخه انګریزان د وتلو څخه وروسته په هغه دوره کې، خصوصا امان الله خان په دوره کې دا شیان راله. مشنه منای خروار هغه زمانه کې ازادي دومره ډېره وه که چیرې د هغه زمانې عکسونه یو سړی وګوري چې په هغه زمانه کې د وخت د شاه د ښځې چې هغه ملکه په اصطلاح و، د هغې حالات ته وګوري، سړی اوس فکر وکړي چې دا خو الحمدلله چې اوس موږ په هغه حالات کې نه چې د یو چا دغسې حالت نو بیا به د عوامو څخه څه ګیله کېږي. چې دا اوس حالت کې یو سړی داسې فکر وکړي چې اوس مثلا زموږ استاد عمر رضی الله تعالی د دې حفاظت وکړي، د دې عزتونو حفاظت وکړي، چې د هغې د عزتونو څوک دغسې د بیرون تر حجاب لاندې نه ویني، او بیا عوامو کې دومره ازادي. نو هغه زمانه کې چې د بادشاهانو دومره ازادي وه چې د هغې زنانو به نیم لباس اغوستي، نیم ورځ به نه اغوستي، نیم به نه اغوستي، نو د عوامو کې به څه حالت و؟ بنان هغې کوشش وکړي دغه سیکولریزم او دغه شانې دا د حکومتونو په شکل کې، د لوی خلکو په شکل کې دلته راوړل. نو طبعا چې دومره ازادي په مملکت کې راسي چې هغې څخه خلک دې ته ژمن نه چې د اسلام حتی لباسي اسلام ته هم څوک ژمن نه. لباسي اسلام خو ډېر اسانه دی ځواک صاحب، د اسلام لباس اغوند صورت جوړ کړو، خو عملي اسلام زور غواړي. عملي به څه حالت چې لباسي ته خلک ژمن نه، نو عملي به څه حالت؟ دغه څخه وروسته چې کله هغه دوره تېره سوله، نو بیا په دغه وروسته کې چې د سوسیالیزم کوم عقیده متاسفانه افغانستان ته راغله، چې کله شوروي یرغل وسو، نو هغې خپل لاسپوڅي کسان درلود، خپل لاسپوڅي کسان یې آماده کړل، خپل د وطن پر سر باندې خلک یې راوستله، خارجیان یې راوستله، لښکر یې راوستلې، خپل ملک یې په تباه کړي، خپل علما یې په شهیدان کړل، میلیونونه خلک بې سرپناه او بې سرپرست وه. دا هم یو دور و چې د سوسیالیزم عقیدې دلته زمینه برابر کړل. د لیلن د عقیدې دپاره، د نور خلکو د عقیدې دپاره چې سوسیالیزم دا مطلب چې بس خلکو ته خدمت وکړو، وطن جوړ کړو، بس هر سړی دې راځي حکومت سره دې کار کوي، تر دغه عنوان لاندې خلک یې اخیسته، د خلکو مځکې تقسیم شول، د خلکو خپل جایدادونه باید تقسیمېدلی، چې دا هم یو آفت ولته راغلی، ازادي دومره اوج ته ورسېدله چې انسان یې په دې خپرونه کې تعبیر نشي کولی. مفتي صاحب محترم، بله مهمه مسله د تا ځواب کې مداخله مې وکړله، یو خو صحیح د سیکولریزم، ډیموکراسي د صحیح د افغانستان ته راغلی، اسلامي هیوادونو ته ورغلله. د اشخاصو، افرادو، استادانو یا مدرسینو یا په کل کې چې په دې ټولنو کې څوک اوسېدل،
دا فکر نه کولو چې په قرآن عظیم شان کې اوس الله تعالی د حیا په نوم یاد کړی وو یا حضرت پیغمبر په حدیثو کې اوس د حیا په نوم یاد شي. بیا حیا څه ډول موږ تعریف او کلان تعریف د حیا په دې برخه کې وکړي ځکه دوی به نیم لوت سره وتلې، دوی به داسې لباسونه کول. ته مثال ورکړو تقریبا د صلی الله علیه وسلم وړاندې چې نیمې بربنډې وې، لنګي به وتلی وو، لاسونه به وتلی وو. اسلام د حیا په حق څه وایي؟ کله چې دغه عقیدې راسي جناب زواک صاحب، بیا دغه عقیدو په وخت کې هغه خلکو خولې تړل کېږي چې هغه اسلامي عقاید لري. دغه شل کلن وخت کې دغه طالبان موږ هغه زمانه کې طالبانو په دې وطن کې اوسېدلو، نو کله چې به دی چاتول چې ورور دا کار مکه و د اسلام اجازه نه درته کړي، الته دې د سینه ویل چې یا ساسره علمي مقابله کړي، ساسره علمي مناظره کړي، نه فورا به ویل چې دا طالب دی، دا بل فرض ویل چې د القاعده دی، دا طالب دی، دا داسې دی، دا مینونه پټي په دې سینوان بیا سړی د سکی چې دا خپل به فورا نور بند کړل. یعنی د سړي سره کاش کې د دلیل ویل چې موږ نه پوهیږو. دی هدف دا و چې د کسان نه پرېښول. مخکې د دې څخه د علما د هغه وخت شیخ چې موجود و په ساحه کې چې خلکو ته دعوت ورکول چې ورونه دا کار مکوئ، د هغې د دې څخه مخکې چې خلک رامنې کوي هغه ته به زمینه سازي کول. د حکومتونو به هم د دې تر شا ولاړو، هغه به بوتي بندي به کې مهاجر به اوس بیچاره خپل سایه څخه به وتې، بل ورځ به په خپل کور کې د بیرون وتلی پټ به زو. دغه حالتونه داسې وو. یعنی حیا خپل هغه شی دی، الحیا شعبة من الایمان، د حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حیا یو حصہ د ایمان ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضفاتک الحیا فسنا معاشیت، کله چې ته حیا فوت کړي بیا چې څه زړه غواړي هغه کوي. نه حیا هغه شی دی چې انسان راګرځي، د انسان په فطرت کې شی دی. کله چې د حیا خلاف دومره کارونه کېدل، متاسفانه دغه شل کلنه دوره خو زموږ په یاد یو سړی که په یو شجرې کې بیرون راوتلی، په یو لوټه کې راوتلی، هغه په دې جامعه کې داسې معلومېدی چې چا به داسې ورته کتله چې اوس به فورا دا سړی به خلک مړه کړي، داسې به خلکو ته معرفي کول. زما یو خپرونه یاد ده په انټرنیټ کې یو کلیپ و، زبیله مجاهد صاحب څخه الله دې حفاظت وکړي، د هغه څخه په خپرونه کې چا پوښتنه کړې، یو ښځې زنګ ورته ووهلی، ورته وایي هغه مجاهد آیا تو اولاد داری، تو انسان هستی؟ داسې پوښتنه ځینې کوي. داسې د مجاهدین د علما خلکو ته داسې معرفي شوي دا لکه بیخي بل مخلوق چې دا خوري. هغه وایي الحمدلله زه اولادونه لرم، فامیل لرم، کورنۍ لرم، دغه موږ چې جهاد کوو دغه خبرو په بنیاد باندې چې موږ ته الله تعالی داسې حکم کړی دی. نو دغه نیکان خلکو ته داسې معلومېدل لکه دا چې د ځنګل څخه راغلي خلک. نو بناءً داسې مبارزه په هر دور کې سوې ده. دغه کابل د دې غټ غټ ښارونو علما هغه وخت تر اوسه پورې خبرونه نه دي معلوم چې هغوی د دغو فحشا او د دغو منکر د دې خلاف چې بیا کولې، د هغې خولې بندېدلې، د هغې قبرونه ورک سوله تر دې پورې. بالاخره دا یو دور. دریم دور کله چې بیا داسې حالات راغلی چې د سرو لښکرو خپل کار بلکل پراخه کار یې وکړي، تر دې اندازې پورې چې د خلکو ته اجازه دې نه ورکول چې د مقابله وکړي. دریم پیر هغه وخت شروع شو چې کله خپل منځي جګړې شروع شولې، خلک مجبور شول چې خارجي هېوادونو ته ولاړ شي، خارجي همسایه هېوادونه نور هېوادونو ته ولاړله. زما یاد یو خپرونه کې غالبا د بي بي سي راپور به د یو بلې خپرونې راپور و چې په بیت المقدس کې په یوه هدیره کې 3000 نفره مسلمانان خصوصا د افغانستان دا په یوه هدیره کې یهودیت باندې مړه دي. خلک چې کله خارج ته مجبور شول، هغوی د دې موقع څخه استفاده وکړه چې په دغه معاشره کې اوسېږي، ستاسو په وطن کې جنګ دی، یا به زه هلته به مرئ یا به دلته اوسېږئ، زموږ تر امر لاندې به تاسو اوسېږئ، زموږ دین او زموږ مذهب به دا منئ. بالاخره یو قشر دا خلک دلته په دې زمانه کې خراب شول. یعنی دغه جنګونه د دې ته زمانه برابر کړه چې اکثر مسلمانان یې دغه حالت ته برابر کړل، خصوصا شل کلنه دوره کې چې کوم د ازادۍ په نامه باندې خلک دلته راغله. چا څه کولی شول؟ پار میدان کې د پی آر ټي په نامه باندې خلک ناستو، که کم مشر که کم واکدار د دوی خبرې نه منله، هغه سلبي صلاحیت. یو سړي به یو موقف ونیوي، د نخسته اکثر خلکو د موقفونه د خلکو په روایتو باندې په پیسو باندې نیول، که کوم خلکو د دوی خلاف د شریعت عمل یې کولی، نو هغه به نه تنها چې بې وظیفې کېدلي، بلکې دغه موقف د نیولو لپاره چې څومره قرباني به یې کړې او مالي دا به هم د لاسه وتل. نو خلک بالاخره مجبوره وه چې هغه دیموکراسي، هغه د ازادۍ تر عنوان لاندې چې کوم فحشا او منکر عقیدوي انزوا کې خلک راتلله، هغه یې عملي کولی. نو د دیموکراسي ډېر تاثر پړاوونه خصوصا دغه حکومتي شکلونه باندې راغله، انفرادي شکلونه ډېره مننه مفتي محترم، سلامت اوسئ. رحماني صاحب محترم، مسلمانان په کور کې که چېرته مونږ تاریخي غزواتو ته وګورو، که مونږ چېرته د مسلمانانو خلافتو ته وګورو، مسلمان انسان هیڅ وخت د تورې د ټانګ او د تیارې په مقابل کې زر نه تسلیم شوی. اما د سړی جګړې پر مهال تاسو په نظر فکري جګړې ته څومره زر غاړه کېښودله، څومره زر ورته په ګونډه شوله؟ جناب زواک صاحب، کله چې دلته داسې و چې هغه په فزیکي جنګ کې چې دوی کله ناکامه شو، نو فکري جنګ دا ګڼ اسلامي ممالک 2 تقسیمه شو. یو تقسیم چې دا د غرب پلوي شو، بل تقسیم چې دا د شرق پلوي شو.
یعنی څه کسان داسې وو چې هغه د امریکا طرف ته ونیو چې هلته غربپلوي چې د سیکولاریزم ته ډېره وده ورکوله او ډیموکراسۍ ته ډېره وده ورکوله، او څه د شرق پلوي شو چې هغه د شوروي طرف ته و چې هغه کمونیزم او سوسیالیزم ته ډېره وده ورکړله. نو همدا ده چې لکه څنګه چې جناب مولوي صاحب د دغه ټولو تعریفونه درته وکول د سوسیالیزم او د کمونیزم، نو همدا ده چې دلته دیموکراسي چې د 20 کلن اشغال منګه دلته وګورو، دلته دیموکراسي ته ډېر کارونه وشول. دیموکراسي دا معنا چې دلته یو سړی حق لري خپل ځان ته خپل دین انتخابولی شي، خوښه چې دا يهودي کېږي، نن سبا نصراني کېږي، سبا مسلمانېږي، بل سبا هندو هند طرف ته وړي، د هند په مذهب باندې کېږي، چې هر هغه وي که نه. نو دلته دا ده چې دغه مفکورې دلته تقسیم را تقسیم شولې په دې قسم باندې. یعنی دیموکراسي دا معنا چې دلته هر یو دا حق انتخاب ځان ته لري چې کدی نن مسلماني سبا کافری، بل ورځ يهودي، بل ورځ نصراني وي. نو دلته داسې یو کارونه وشولو. په دې اړه باندې الله تبارک وتعالی ته شاته اختیار نه دا ورکړی، لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې وما یبتغي غیر الاسلام دینا فلا يقبل منه. څوک چې بغیر د اسلام نه بل دین غواړي الله تبارک وتعالی له سره نه قبلوي. نو دلته دیموکراسي څه معنا؟ همدا معنا چې که مثال ته يهودي کېږي، که ته نصراني کېږي، که هر څه د حق ته لري. نو همدا ده چې الله تبارک وتعالی په دې اړه باندې داسې فرمایي. بل دا ده چې دیموکراسي اساس د سیکولاریزم پر بنسټ چې وایي دین او دغه ژوند چې ده، دغه دین او اسلام او دغه نظام چې ده بیل اړخ لري، سیاست بیل اړخ لري. نو لکه دلته تاسو مثال ولیدل، دلته به ویل چې ولا ملا پوشه او کار پوشه، ملا پوشه خپل منځونه پوشه، د ملای په سیاست باندې څه لکه داسې یو مفکوره خلکو ته دوی ورکړې وه چې ملا همغه خپل همغه جومات کې به قرار ناست وي، دین سره او د قرآن سره او د محراب سره به کار وي، نور به د سیاست سره به کار نه وي، د نظام سره به کار نه وي، د هیڅ سره به د کار نه وي. بس همه خپله وظیفه به خوري او ما خپله ملایي به کوي خلاصه. نو مګرم نه، الله تبارک وتعالی په دې اړه باندې څه فرمایي؟ الله تبارک وتعالی په دې اړه باندې خپل پیغمبر ته فرمایي، ورته وایي چې ای رسول الله علیه الصلاة والسلام، تر هغه پورې دوی کامل مؤمن مسلمانان نشي کېدلی دا صحابه کرام چې تر څو ته حکم ونه ګرځې په خپلو فیصلو کې، چې کله ته حکم وګرځولې نو بیا هغه به خو د کامل مؤمن مسلمانان دي. نو همدغه د چې دوی څه وکول، دوی څه ویلې چې ملا پوشه او کار پوشه، موږ پوهېږو خپل نظام هم پوهېږي چې موږ هر رقم چلوو. نه، دلته داسې ده چې زموږ اسلام هغه اسلام ده او سیاست هغه سیاست ده چې دغه د اسلام د سوري لاندې وي. یعنی چې قرآن کریم څه وایي، احادیث د رسول الله مبارک څه وایي، فقه شریفه چې شی وایي باید هغه سړی ومني، نه دا چې مثال دین یوې خواته کوي سیاست بلې خواته که. نو همدا رقم بله دا ده چې دلته دغه دیموکراسي څه معنا؟ دیموکراسي دا معنا چې هر سړی خپل حق لري چې خپل ځان ته خپل دین انتخاب کړي. بل دا هر سړی حق لري چې خپل ځان ته په خپله باندې سیاست جوړ کړي، ځان ته نظام جوړ کړي، یعنی نظام د خلکو لپاره او د خلکو په خوښه باندې. دا چې شی دا د دیموکراسي یو تعریف ده. نو دلته څه وشول؟ دلته انتخابات په مابین کې راغلل. انتخابات چې کله په مابین کې راغلل، په دې انتخاباتو کې هر چا شرکت کولی شو، هر څوک په دې کې شرکت کولی شي. هغه که مثال ملا وي، که عالم وي، که قاري وي، که حافظ وي، که لیونی وي، که روغ وي، که جوړ وي، که زنانه وي، که مردانه وي، هغه که پوه وي، که جاهل وي، که هر شی وي، دلته په دې رای انتخاب دی لري، حق لري چې باید دی څه وکړي، دی ځان ته هغه انتخاب کړي. محترم ځواک صاحب، دلته خو داسې ده دغه سیاست او دغه دین او دغه اسلام خو داسې نه ده چې دا د هر چا لپاره هغه ده. د دې لپاره ځان ته قشر موجود ده، ځان ته هغه خلک د دې لپاره موجود دي چې هغوی څه وکړي، د دې لپاره اصول دي، شرایط ده چې دوی باید څه وکړي، د ځان لپاره یو سیاسي نظام د دوی لپاره اختیار. زیاته مننه، سلامت. مفتي صاحب محترم، که بحث راټول کو، را خلاصوي کو، د دې نظریاتو د پلویانو له استدلالونو سره څنګه علمي او منطقي مقابله کېدلی شي؟ د دې استدلال خو منطقي استدلال لري تر ډېره پورې، چون دغه بعضې سپېڅلي عنوانونه دي، مثلا پرمختګ دی. پرمختګ د هر دین، د هر خصوصا د اسلام هم پرمختګ غواړي. ازادي ده، اسلام کې ازادي شته ده، بشري حقوقونه دي په اسلام کې شته ده، د ښځې حقوق په اسلام کې شته دي، د ماشوم حقوق په اسلام کې شته دي. دغه سپېڅلي نومونه دي چې د دغه نومونو څخه موږ هېڅکله انکار نشو کولی چې اسلام دغه شان نه غواړي. یو بله پوښتنه مفتي محترم، څومره ښه بولې ته په دې برخه کې تر مفتي درجې پورې رسېدلی، څومره ښه بولې چې د قرآن کریم د تحت نه، د منځ نه د ازادۍ آیاتونه او تفسیر راوباسو، د بشر د حقوقو ازادۍ برخه کې تفسیر راوباسو، د ښځو حقوقو برخه کې تفسیر، دغه ته کتابي شکل ورکړو تر څو غرب یا یهودان یا سیکولرستان چې څه غواړي په اسلامي هېوادونو باندې تطبیق کړي، د هغوی کتابونه موږ او تاسو نفي کړو. دا څومره ښه بولې؟
دا خو بالکل ضروري امر دی ځکه زموږ څوک په خپل ازادي باندې پوه نه چې زه په اسلام کې آزاد یم. ازادي په څه معنا؟ زه څومره آزاد یم؟ دا محدودیت خو موجود دي که نه. ازادي دا مطلب چې څوک آزاد په کور کې موږ زنانه آزاده ده، د هغې ازادي تر کومه سایې پورې ده، د هغې ازادي تر خپل چاردیوالي پورې ده، د هغې ازادي په خپل ولایت کې ده، د هغې ازادي مثلا په ټول مملکت کې ده، د هغې ازادي په ټول دنیا کې ده. تر کومې محدودیت خو باید موجود وي. اوس که موږ صرف دا قدر ووایو چې ازادي اسلام هم وایي او دیموکراسي هم ازادي غواړي، خو هرګز دا دوی ازادي د یو رقم نه دي. اسلام ازادي ورکړې ده، د عفت ازادي ده، د حرمت ازادي ده، د هغې د قدر ازادي ده. مثلا مسلمان ته ازادي ورکړه دغه خو دغه ازادي چې مثلا سبا غربیان ورکي، غربیان دغه ازادي په دې نامه باندې هغه استعمالي، په هغې باندې کارونه کوي، په هغې باندې خپل شخصي تجارتونه کوي، حتی د افسټین په څېر باندې دغه چې بیکار او فاسدو ځایو کې ساتي. یعنی دغه شان څه خبره ده. بالکل مهم دا دی چې اسلام کې خصوصا اگر چې د دې ټول شان توضیحات صحیح شاید خدمت صحیح خو مطلب دا دی چې دا منصابي شکل باندې هم خپل پانتونو ته خپل تعلیمي مؤسسات خلکو ته ورکو. زموږ هر ځوان محصل، هر مؤمن مسلمان ته خپل حق معلوم، هر زنانه ته ډول خصوصا میډیا د لارې څخه زموږ خوندې باندې باید په دې باندې خبرې چې بالکل زه آزاد یم، په شریعت کې زما ازادي دغه شی ده. هغه چې زما څخه خواته څوک ازادي غواړي هغه ته زه اجازه نه لرم. دا مهمه خبره ده. بنان د سوال د جواب هغه اړخ پاتې شو چې موږ دا وویله چې دغه په وړاندې موږ څنګه کولی شو چې د دغو خلکو سره منطقي دلایل ووایو. د دې خلکو منطقي دلایل دا دي بالکل ازادي شته. موږ او تاسو لپاره چې کوم شی اسلام ویلی دی که دغه شی موږ هر څوک ولرو، یو چاته ویلی شو چې زه مسلمان دا منه د الله حکم ته تسلیم یم، زه یو محدود یم، زما په غاړه کې د الله تعالی رسۍ شته، ځکه ما د الله سره تعهد کړی دی. هېڅ کله مسلمان دومره ازادي نشي کولی لکه غیر مسلمان چې کولی شي. لکه څرنګه چې موږ دغه دنیایي لحاظ باندې خود به دعوت خلکو ترکو چې دغه سیکولران، کافران، یهود، نصارا د ټول په اسلام کې داخل ځه، خو زموږ غوښتنه ده. خو البته هغې زموږ دا غوښتنې نه مني. ولې نه مني؟ هغې ازاده ژوند غواړي، هغې دا غواړي چې موږ دغه 15 ورځې ژوند دنیا کې لرو، زموږ دغه جنت دی، د 15 ورځې موږ غواړو چې ازاده ژوند وکړو، ستاسو رقم مقید ژوند نه کوو. نو زموږ مسلمانان باید ووایي چې ستاسو رقم ژوند بیا موږ نه کوو. نو بناءً منطقي لحاظ باندې د هغې څه قانون نسته، دین نسته، عقلي لحاظ، عقلي فلسفه، دغو شیانو کې عقلیاتو کې انسان تر محدودیته پورې ازاد دی. هغه چې اسلام موږ ته ویل دي موږ ته محدود ازادي. ډېره مننه مفتي صاحب محترم. بله سلامات، ډېره زیاته مننه. رحماني صاحب محترم، که په یوه نیمه دقیقه کې را خلاصه کړي وروستۍ پوښتنه، د علماو، پوهانو او تعلیمي بنسټونو رول په دې برخه کې څه کیدلی شي؟ جناب زواک صاحب، نن ورځ د علماو، پوهانو، تعلیمي بنسټونو، د اسلامي ټولنو د فکر، عقیدې او کلتور ساتنې او د دوی په اصلاح کې ډیر مهم رول لري. د علماو مسؤلیت یوازې دا نه ده چې صرف امامت وکوه، د قرآن کریم ترجمې وکوه او بس خلاص. نه، نن باید علما، پوهان دوی څه وکوي، دا قشر باید د خلکو په فکر باندې ډیر کار وکوي. اول دا ده چې د قرآن کریم صحیح ترجمه خلکو ته وکوي، او دا ده چې د قرآن کریم چې څومره احکام دي دا خلکو ته بیان کړي، د قرآن کریم چې څومره اوامر دي دا خلکو ته بیان کړي، چې څومره نواهی دي دا خلکو ته بیان کړي. د قرآن کریم هغه کومې واقعات چې د یهودو، د نصاراو، د کفارو، د مشرکینو راغلي دي چې زموږ د اسلام سره دوی څومره کلکه دښمني لري، هغه باید خلکو ته بیان کړي. بل دا د همدا رقم د رسول الله مبارک احادیث خلکو ته بیان کړي چې رسول الله مبارک باندې څومره سختي راغلې ده په دې دین په دې رسولو کې، په دې مشکلاتو کې څومره مشکلات ور باندې راغلي دي. حتی پڼې مبارکې له وینو نه ډکې شوي، سر مبارک مات شوی ده، غاښونه مبارک شهیدان شوي دي، صحابه کرام څومره ولګي تندې په ځان باندې تېرې کړي دي، همدا رقم نورو سلف و صالحینو څومره سختۍ په ځان باندې ګاللې دي. نو بل دا د فقه شریفه خلکو ته بیان کړي چې زموږ دغه اسلام، دغه دین چې د قرآن کریم او د حدیثو نه چې کومه فقه را ماخوذه ده، دغه باید خلکو ته بیان کړي علما، پوهان. بل دا د جناب زواک صاحب چې اوسنیو مشکلاتو ته باید د ستونزو ته یو حل لاره ورته پیدا کړي، په شرعي اړخ باندې ورته لاره پیدا کړي. داسې یو مثال، یو ټولنه کې یو مشکل پیدا کېږي، یو کورنۍ کې یو مشکل پیدا کېږي، باید دغه عالم مسؤلیت باید دا ده چې دی په صحیح طریقې سره هغه مشکل ورته حل کړي. نه دا وظیفه نه ده چې صرف دی څه وکړي. بله خبر دا ده چې د تعلیمي بنسټ
دغه تعلیمي بنسټ چې دا باید اصلاح شي جناب زواک صاحب. او بل دا چې دغه مکتب او د پوهنتون او دغه مدرسې دغه واټن له منځه لاړ شي. لکه څنګه چې مبارزه الحمدلله اوس تقریبا څه موده کېږي روانه ده. نو دلته موږ ته غربي داسې افکار داسې و چې هغوی دغه مکتب او پوهنتون سره جلا کړي او مدرسې سره ډېره جلا کړې وه. نو لله الحمد اوس په دې باندې باید علما او پوهان په دې باندې کار وکړي چې مکتب او مدرسه او پوهنتون هېڅ کوم توپیر نه لري. سلامت سي دواړه مفتي عبدالله زلمي صاحب او مولوي شمس الرحمن رحماني چې موږ سره خپرونه کې برخه واخیستله. د لیدلوري خپرونې درنو څارونکو له تاسو نړۍ مننه چې په هرې خپرونه کې موږ سره تر وروستیو شېبو پاتې کېږي. تر بیا بلې خپرونې پورې ما محمد عمر ځواک ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیدلوری امتونه ولې د زوال له برخلیک سره مخ کیږي؟ د عروج او زوال تر شا کوم دستانونه پټ دي؟ فکر، فرهنګ، تاریخ او تمدن د ولسونو په ژوند کې کومې اغیزې لري؟ د دې ټولو شننه او څېړنه په لیدلوري خپرونه کې اورېدلی شئ. دا خپرونه هر شنبه د غرمې 11:10 او تکرار یې جمعه 10:10 اورېدلی شئ. لیدلوري